تا همزه ته سبا وکړه سبا وای دا خو نن دی سبا بیا ګوري سبا ته. د سورمنډل هسټري دغسې ده چې سورمنډل در اصل کې دا یو مدم ساز دی، یعنی په میوزیک کې همینګ زمزمه هم دا پیدا کوي. د دې یو ځانګړی حیثیت دی، دا 15,000 کاله زوړ ساز دی، یعنی د مصر د قدیمي سازونو یا د هغې د جغرافیې نه د دې ساز استعمال د انتظار په صورت کې کېږي. او په بر صغیر کې دا بیا د استاد غلام علي بڑ غلام علي خان د هغې په وجه د کلاسیکل موسیقارانو ګویو غېږو ته راغلی. پښتو موسیقۍ کې لکه په پېښور کې چې څنګه د نورو ژبو خلک پاتې کېږي، نو هغې کې د چا په حصه کې دا نه دی راغلی. د پښتو ژبې زه واحد کلاسیکل چې ما کوم د پټیاله ګراني روایت دا دی چې هغې په دې ګانې زده کوي شاګردان ته، بچو ته، یعنی کوم چې ګویي هغې له ځي هغې ټرین دي. نو زما هم ټریننګ په دې شی دا د استاد خانې نه ما ته به طور تحفه میلو شوی دی، او زه د دې میډنګ دا زما د خپل لاس جوړ دی. په دې زه دعوه لرم که څونه د میډیا ملګري یا هغې د دې جوړېدل ما سره د رابطو کې یا چاته پکار وي زه حاضر یم، او باقاعده زه د دې ټریننګ هم ورکوم. لکه زه سویسکاره شم مخ د یار خدا سے نو